د نتایجو اعلان سره سم ټول په یو خلو غنی باندې نیوکه شروع کړي وایي چې د غلطي کړې ده او اصلا غلطي دوی کړې ده خو غنی هم د چا نه کم نه ده داسې یو شخص سره ده چې د ټولو ته کافي ده ملګرو د امرالله صالح نور حوصله ختمه شوه اخر یې هم خوله خلاصه کړه دې ته وایي بیا زنده باد امرالله صالح ملګرو د عبدالله نه یې نیولې تر اخره پورې یو یې هم نه دی پرېښودلی ویډیو تر پایه وګورئ د موره یو دغه غلو ته څه وویل قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ افغانستان په تیر ولسمشي ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنډلو لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه تش په نامه اپوزیسیون چې د ټاکنو بهیر بدنامه کوي عوام خلک سرګردانه کوي په اصل کې د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي نوموړي وویل د ټاکنو د بهیر مخالفینو کې اکثریت داسې کسان دي چې له دولت نه امتیاز اخلي او د ساتونکو معاشونه د دولت له بودیجې ورکول کیږي ښاغلي صالح زیاته کړه دا کسان د ولس نه بلکې د خپلو امتیازاتو په غم کې دي چې هسې نه ورباندې بند شي د دولت جوړونکي ډلې لومړی مرستیال د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه خپلو ځینو شکایتونو ته هم اشاره وکړه نوموړي ویل شاوخوا شپږ اتیا زره هغه رایې چې مخالفې ډلې باطلې بولي په اصل کې د درملاک شرکت لخوا د تفتیش یا څارنې وړ بلل شوي دي د ادعا وکړه چې کمیسیون د دې رای برخلیک نه دی معلوم کړی او دا رای ورکې دي خو دولت جوړونکي ډلې په دې اړه سپیناوی غواړي نوموړي همدا راز زیاته کړه چې د دوی خپل اټکل او ارزونې له مخې د دولت جوړونکي کې ډلې د رایو سلنه 55 ده او که سمه څېړنه وشي نو د دوی ترلاسه کړې رای به 4 سلنه نورې هم ډېرې شي نوموړي ویل په ننګرهار ولایت کې کابو 9000 رای داسې دي په ولایتي بایومټري آلو کې ثبت شوي دي خو مرکزي سیستم ته نه دي اچول شوي د امرالله صالح په وینا تر هغې چې د دغه 9000 رای برخلیک نه وي معلوم شوی موږ ته د ننګرهار ولایت د لومړنۍ پایلې د منلو نه دي ښاغلي صالح پرته له دې چې د چا نوم واخلي تور پورې کړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون یو غړي پرته له دې چې کوم اسناد ولري په 22 ولایتونو کې د رایو د تفتیش بهیر په اړه بې ځایه نیوکې کوي نوموړي ویل دا کس د پر فیسبوک د خپل مشروطیت لپاره د ټول ولس له سیاسي او اقتصادي برخلیک سره لوبي کوي ښاغلي صالح د ثبات او همپالنې ډلې پر مشرتابه له دې کبله سخته نیوکه وکړه چې په خپله یوه خبري ناسته کې د دولت جوړونکي ډلې مشرتابه لپاره د ښاغلي صالح په وینا نامناسبه ژبه کارولې وه د تېرې یکشنبې پر ورځ د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته لومړی محمد اشرف غني خپلو پلویانو ته وینا وکړه څو شېبې وروسته عبدالله د خپلو پلویانو ترمنځ راڅرګند شو او د محمد اشرف غني د وینا په اړه د قرآن هغه آیات ته اشاره وکړه چې پکې د خره غږ ته اشاره شوې وه ښاغلي صالح ویل له دا ډول کنځلو معلومیږي چې د ثبات او همپالنې ډلې په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دي او درملنه هم ناشونې ده امرالله صالح د ولسمشري ټاکنو پر نورو نوماندانو هم نیوکه وکړه چې رای نه دي ترلاسه کړي خو اوس د نرمې کودتا له لارې غواړي چې موقت حکومت جوړ کړي نوموړي وویل ځینو نوماندانو یو شمېر مهم کسان له ټاکنو وړاندې د دې پروسې د ناکامولو یا بدنامولو هڅې پیل کړې وې او په دې کار سره د طالبانو او ISI اجنډا پر مخ بیوله ښاغلي صالح ویل د ټاکنو پایلې معلومې دي او ځینې کسان باید د خلکو سره برخلیک سره د لوبې کولو پر ځای باید لوبې اصول ومني ځکه د دې ډیموکراتیک بهیر اصلي ګټونکي عام خلک دي